د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په پکتیا او پنجشیر ولایتونو کې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم د تطبیق او د ټولنې د روغتیا د تامین په موخه په روانه اونۍ کې 283 تنه هغه کسان چې د رواني اختلالاتو له ناروغۍ ځورېدل راټول او د درملنې لپاره د یادو ولایتونو د افغاني سرې میاشتې اړوندو ریاستونو ته ورپېژندلي دي. د یاد وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند اویا بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 22 د کورني تاوتریخوالي، 9 د میراث، 13 د غیر شرعي نکاحګانو، 12 د مهر، 12 د ولور، 4 د نفقې نه ورکړي او پاتې 15 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 8 لویې دښمنۍ او 23 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز د یاد وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 12 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 122 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا